عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. سيدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل درې کسان داسې دي چې په قیامت کې به الله جل شانه د دې سره خبرې نه کوي، یاو الله جل شانه د رحمت په نظر نور ته ګوري دوا، او الله جل شانه به د دې ګناه نه معافوي، دي به د ګناه څخه نه پاکوي درې، او د دې دپاره به سخت او دردناک عذاب څلور. ښه فکر پر وکړئ هسې نه چې موږ او تاسې خدا ناخواسته پکې راسو. درې کسان یا درې جماعتونه داسې دي چې الله جل شانه نه خبرې ورسره کوي، او نه د رحمت په نظر ورته ګوري، او نه ګناه معافوي، او سخت عذاب به الله پاک ورکوي. د مسلم شریف روایت دی، صحیح حدیث دی. اول المسبل ایزاره، اول هغه څوک دی چې لنګ پایڅې د تر بیجلکو کښته وي. هغه څوک چې پایڅې تر بیجلکو کښته وي الله جل شانه د رحمت په نظر نه ورته ګوري، الله جل شانه یې ګناه نه معافوي، الله جل شانه جنې خپه او خوابه دي خبرې نور سره کوي، سخت عذاب به ورکوي. دې ته ویل کېږي ګناه بې لذت. ګناه ده هیڅ لذت او خوند هم نه لري، هسې انسان ځان په داسې لو بربادي کې واچوي. دویم والمنان الذي لا يعطي شيئا الا منه، دوم هغه څوک احسان بارونکي چې هر چاته یو شی ورکړي به احسان پر باري. ما خو نو ستا سره دا وکړل، ما وتا ته دا درکړل، زه وتا ته دا درکوم، دا مې درکړي دي. د دې څخه د الله جل شانه نفرت کیږي، رحمت په نظر نه ورته ګوري، ګناه یې نه معافوي، خبرې نه ورسره کوي، عذاب علیم دردناک عذاب ورکوي. دریم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، دریم هغه څوک دی چې د درواغو په قسمو باندې خپل سودا خرڅوي. شی خرڅوي، دی دې خدای ووایي، دی دې قرآن ووایي د په دومره رانیولې دي، دی دې خدای او قرآن ووایي د دومره ګټه ده، دی دې خدای او قرآن ووایي د ته په دومره پروت دی. تا ته چا قرآن کښېښوي، تا ته چا قسم کښېښوي، ستاسې چا قسم وغوښتي د الله بنده. او ډېر خلک بیا دا وایي په دې باندې قسم مخلم چې خلک یې نه مني، باور نه کوي. نو خلک لکه څنګه چې ستا خبرې نه مني، ستا قسم هم پر هغه هم باور نه کوي. داسې نه دی چې ته قسم واخلې خلک ستا پر قسم باور کوي. تاسې فکر پر وکړئ هغه څوک چې په سودا کې قسمونه اخلي، خلک د هغه پر قسم هم بیا باور نه کوي. نو نه دي خلک خوشحاله کړل ول هندو ستړي خدای ناخوښه، خلک هم نه خوشحاله کېږي، اعتماد نه کوي، او الله جل شانه هم ناراضه دي. بیا خاص چې دا قسم په درواغو واخلي، د دې سره خو بیا الله جل شانه نه خبرې کوي، نه د رحمت په نظر ورته ګوري، نه ګناه معافوي، او الله جل شانه سخت عذاب ورکوي. اوس یو چاته چې پر یو عمل باندې الله پاک په آخرت کې سخت عذاب ورکوي، خبرې نور سره کوي، د عمل خو اوس وکوي، نو اوس به الله پاک جنې راضي، نو خو اوس هم جنې ناراضه دي. نو چې په قیامت کې د رحمت په نظر نه ورته ګوري، اوس به نو رحمت پر نازل کړي، نه پر نازلوي. نو د دې قسمو په نتیجه کې چې کومه سودا سړی وکړي، هغه به سړي ته برکت نه راوړي، هغه سودا به سړي ته مشکلات او مصیبت او تکلیف راوړي. د امام احمد امام مسلم روایت دی، حدیث صحیح. لهذا ځان وساتي د دې درو سره اعمالو سره پیسې تر بیجلکو کښته کول، یا پر یو چا باندې د یو خیر او د یو شو احسان بارول، دعا او قسمونه په سودا کې د درواغو د اخیستل. درې قسم چې وایي څوک په رښتیا هم اخلي، د دې قسم اثر به وایي دا وي چې د رزق او مال سره بې برکت ختمي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.